بسم الله الرحمن الرحیم. نن یو ځل بیا موږ تاسې پی ایچ پی کې د کنډیشنل سټیټمنټونو نن په سویچ باندې کار کوو. چې شي باندې کار کوو؟ سویچ وایو. موږ تاسې اف السف ویلې که نه، چې ملټیپل شرطونه که چیرې موږ ولرو موږ څه کوو؟ اف او السف څه کوو؟ کاروو. نو سویچ هم د همدې په ځای باندې څه کولی سو؟ کارولی سو، استفاده کولی سو. لکه عملا اوس ګوره راځو یو مثال درته وایم. مونږ به خپل هغه پیج خلاص کړو، مخکې له هغه نه باید اپاچي سټارټ کړو ښه. او هغه صفحه به هم خلاصه کړو خپل چې کومې وه مونږ سره. لیکو چې څه شی لوکل هوسټ دا او ډاټ پی ایچ پی صحیح شو که نه. دا پیج مونږ درلوده. زه اوس راځم یو کار کوم، دلته به داسې شروع کړو. زه خیر دې پیج به ایډیټ کړو، له سره نه یو نوی مثال باندې کار کوو. نوټ پیډ مالک ډاټ پی ایچ پی ښه څه چې دي دا ټول ته نه پاک کوو، ختمو مې کنټرول سیو مه کوو، صفحه مو ریفریش کړه راښه. اوس راځو په دې ځای کې پی ایچ پی خالی خلاصو، صرف پی ایچ پی استعمالو ښه. نو سوالیه پی ایچ پی او بیا دا. اوس راځو یو ویریبل جوړو. څه کومه؟ ویریبل جوړومه. نو څنګه ویریبل جوړیږي؟ ډالر ساین او پی مینز اپریټر. اپریټر مساوي که د څه شي سره؟ جمع سره. یو ویریبل مې جوړ که د او پی په نوم باندې او په دې کې مې څه جمع واچول. آفرین. اوس ډالر ساین n1 نمبر 1 مساوي که د یو نیم سل سره، دې کې مې یو نیم سل واچول. بیا ډالر ساین n2 مساوي که د شپېتو سره او سیمی کولن. درې ویریبله لرو، یو n1 یو n2 او بل او پی. اوس زه دا شرط وایم، داسې یو شرط جوړه ورغواړم. زه وایم که چیرې او پی کې جمع وله، خو دا دواړه عددونه د جمع کې آوټپوټ دې راکړي. که چیرې او پی کې منفي وه، دا یو عدد د بل نه منفي کړي. پوه شوې؟ که تقسیم و که ضرب و هماغسې عمل یې وکړه، او که یو هم نه و بیا د یو بل څه وکړي. نو دا کار موږ تاسې څه رقم ته کوو؟ اف باندې. او کوم اف باندې؟ اف السف باندې که نه. اوس ګوره اول راځو په اف السف باندې مخته ځو. ویږم که نه یې کوم که سویچ باندې وکړم ډایرکټ. زه اف السف باندې صرف ماضي خواږه ها اف السف خو مې ویلی یم د خو خیر بیا هم دغه یو فرق و هغه کې پوه شه ښه. او چې فرق باندې پوه شو. اوس ګوره موږ لیکو اف که چیرې ډالر ساین او پی ور اکول ټو ډبل کوټیشن او پلس ډبل کوټیشن قوس بند، که چیرې دا څه شی و؟ جمع وله. چیرې او پی کې جمع وله. نو بیا څه وکړه؟ بیا n1 ډالر ساین n1 نه وایه صحیح ده که نه استاد؟ ته څه شی آوټپوټ څنګه؟ وایي رښتیا اول هغه کې ایکو که آفرین ایکو که ډالر ساین n1 او پلس ډالر ساین n2. بس دا به موږ تاسې اوس کاپي کوو ښه. څه کوو؟ کاپي کوو. دلته ګوره زه دا مساوي م ورکولی سم، ګریټر دین هم ورکولی سم، لیس دین هر شی په دې شرط کې ورکولی سم. ګوره فکر دی ورته ښه. اوس دا مو ایکو که کنټرول سی. حتی کولی سو دلته موږ تاسې یو ویریبل هم ورکو، که چیرې دا مساوي وله د یو ویریبل نوم ورکو، که دې ویریبل سره هر شی کولی سو اف کې ښه. اوس ایکو ډالر ساین n1 پلس n2. اوس راځو نو یو بل السف دا کاپي به یې کوو، خالي الس په سر کې څه کوو دا راخلو. نو همدې نه کاپي وباسو، کنټرول سی کاپي، کنټرول وی، بیا دوه ځلې دا یم درې ځلې دا یم څلور. بس صحیح شو که نه. اوس که دا جمع به پرېږدو، اول به راځو دا ټول شیان به تغیر کړو. که چیرې دا منفي و، که چیرې دا ضرب و، او که چیرې دا هم تقسیم. الس هم نه یې ورسره کړی یم، کولی شو په بیل اف باندې هم کولی شو. مشکل خو نشته. نه مشکل شته ده. په نورو ژبو کې خو هم کولی شو که نه؟ په دې کې هم کولی شې، خو مشکل شته. اوس به یې دواړه درته وښیم. زه صحیح شه درته وښیم. هو به یې ښایي اوس فکر راغلی دا د خالي اف السف مې ورته سر کې نه ده ورکړی. ورته مې که چیرې دا و دا اوس ښه غوږ ونیسه. د اف و د السف و دې منځ فرق باندې باید ځان ښه صحیح پوه کړي ښه. او په آخر کې یو الس هم ورکومه، که چیرې دا یو هم نه و. صحیح ده که نه؟
نو ایکو کا رانګ اپریټر ډبل کوټیشن رانګ اپریټر. اوس به ته خپل وګورې چې څه قصه ده دې ټولو باندې. دا مې تا ته مخکې نور په لنګویج کې ښودلي وو، خو خیر یاد لري وتلي، بیا به وګورو. پلس دا پلس ایسته کوو، دا ماینس کوو، او دا ملټیپلای او دا هم ډیویژن. صحیح شو؟ کنټرول ایس سیف کوو. صفحه چې ریفریش کړه موږ ته آوټپوټ کې چی راښیي اوس؟ ګورو بس 210 او چی راغی؟ او رانګ اپریټر. دا ولې 16 هم راغی او رانګ اپریټر هم راغی. دا ولې جمع خو یې که دلیل یې ووایه. ګوره نو دغه خبره دا ښه اوسې دا تا وویلې چې که چیرې ایلس ورنه کوم کار کوي. دا یې اوس څه کوي ښه اف کې دا ټول شرطونه چې کوي اول ګوري چې دا خو به جمع دا جمع ده که نه ده، چې ویې کته چې جمع ده بس جمع دا کار اجرا کوي هو راځي دا هم ګوري چې دا خو به منفي نه وي. چې جمع یې وکتله جمع کار اجرا سو بیا منفي هم ګوري ښه چې دا ښه پوه یم ده چې دا خو جمع والا خو بیا هم اوس منفي ګوري ځکه موږ ورته ویلي دا بیا ګوري چې دا خو به منفي نه وي. چې منفي نه وه نو دا کار یې پرېښوده ویې نه کړه. بیا یې وکته دا ټول کارونه دا ټول کوډ اجرا کوي ښه ویې کته چې ضرب خو به نه وي نه ضرب نه ده دا یې پرېښوده. ویې کته چې غوږ ونیسه غوږ ونیسه تقسیم ګوري تقسیم یې وکته چې دا تقسیم خو به نه وي نه دا کار یې اجرا نه کړه. ایلس موږ دا کوم اف ته ورکړی دی اف ته موږ ورته ویلي که چیرې دا تقسیم وو خو داسې وکړه که نه وو دا ایلس خو د دې ټولو افونو دپاره نه ده که نه دا خو د دې آخري اف ده نو تقسیم هم نه ده ښه نو تقسیم نه ده ځکه یې موږ ته رانګ اپریټر راکوو. جمع وه ځکه دا یې وکړه په اف کې چې دا ټول شرطونه ګوري که 100 شرطه ولرې دا 100 واړه ټول چک کوي ښه دا ټول ګوري. اوس ګوره که چیرې زه دا تقسیم کم بیا به دا رانګ اپریټر ورسره نه ښیي ښه ځکه هغه صرف هغه ایلس د تقسیم دپاره ده وینې دا په دې تقسیم که 2.5 شو. اوس که چیرې موږ او تاسې دا اف ایلس کو څه شی کو اف ایلس یې کو ښه ایلس اف صحیح شو ایلس اف بس اوس مشکل حل ده ښه او دا اوس که جمع کې تا ته هغه اپریټرونه ښیي. دا اول ګوري ویې کته چې دا جمع ده اف که چیرې دا جمع دا نور نه صرف نظر دا نور بیخي ګوري نه دا سټیټمنټ یې نه ایګزیکیوټ کېږي ښه نو دا اف او اف ایلس کې ډېر فرق ده ښه داسې مه وایه چې دا دواړه دي یو شی دي. دا مو راواخیستو چې کله ریفریش کړو ګوره څو شول 200 نو دا کار موږ او تاسې اف ایل سره هم کولی شو خو اوس موږ او تاسې سویچ چې ده سویچ سیم ورکس لایک ایلس اف سویچ د اف ایل شونډې کار کوي ښه دا اف ایل صف نه ده دا اوس مو چې کوم کار وکړه سویچ هم دې رقم ته کار کوي خو څو خبرې دي پکې. یو سویچ چې ده ایګزیکټ ویلیو غواړي ته اوس ګوره زه به دې کې واچوم 50 صحیح ده که نه دلته ورته ویلی سم که چیرې دا مساوي وي یا غټ له څو نه له 500 نه منل کېږي که نه خو سویچ کې به ته څه کوې په سویچ کې تا ته دا اپریټر یې نسې ورکولی ښه که چیرې داسې غټ و که چیرې وړوکی و هلته به ایګزیکټ یعنې که چیرې مساوي و ښه تنها مساوي ورسره تنها مساوي چک کوي مساوي ورکوو نه نور یو اپریټر هم نه مني بالکل ښه او اوس راځو عملي به یې وکړو بیا به یې فرقونه خپله هم وګوري بیا به یې نور هم درته تشریح وکړو. راځو عملا سویچ به موږ تاسې داسې وکړو وبلیږي چې څه شی سویچ قوس خلاص شرط دې په څه شي باندې ده شرط چې په کم یو شي کې ده د هماغه نوم ورکړه شرط زموږ په څه شي باندې ده په دې کې شرط هم په او پی اپریټر باندې ده که نه که چیرې اپریټر جمع و که چیرې اپریټر منفي و زموږ هغه اصلي کنډیشن ځای چې شی ده هغه او پی ده اپریټر ده ښه پوه شو نو دلته به موږ سویچ جوړو د چا دپاره د او پی یا د اپریټر دپاره پوه شوې دلته به د هغه خپل کنډیشن چې ستا په څه شي ده هغه باندې به دا ولګوې ښه قوسونه خلاص او بیرته قوسونه بند سویچ منځ کې کیس ده چې شی لګو کیس مینس حالت کچیرې جمع کیس کچیرې چې شی جمع پوه شوې دا یو کیس اوس دلته ګوره نه مساوي ورکوو نه ګریټر دی نه داسې نه شو کولی چې ولیکو که چیرې نه ورکوو دی نو دا معلومیږي چې تنها مساوي نه نور رقم ته ټسټینګ نه شي کولی ایګزیکټ ویډیو ګوري ښه یک بس دقیق که چیرې کیس جمع والا بیا څه وکړه بیا راسه ورته ولیکه چې څه شی ایکوک ډالر ساین چې ډالر ساین هغه n1 plus dollar sign n2 semicolon دا یو
بیا به بریک وکړي نه نه بریک هو چې نور دا کیس اجرا سو بس نور اتکار ختم کړ نور سویچ کې چې شي مې اجرا کړ دا کیس صحیح شو او بس خلاص صحیح سو کنه دا کنټرول سی کاپی کو نو راځو دلته کنټرول وی دا پیسټ کوو ښه بیا کنټرول وی دا پیسټ کوو دا دریم ځل دا هم څلورم ځل که چیرې کیس منفي سو وینې ګوره دې کې علامې نسته ښه چې هغه غټې وړوکی نو دا منفي کړه که چیرې دا ضرب نو دا عملیه هم څه وکړه ضرب اجرا کړه او که چیرې دا تقسیم نو دا هم څه وکړه تقسیم کا بریک صحیح سو کنه دا کارونه به په دې طریقې سره اجرا کړي کنټرول اس سیو کړه او راځو صفر ریفریش کوو انټر نوټس موږ سره کوم ځای کې مشکل ده نوټس undefined variable op په نوم باندې کوم ویریبل نسته ده دا ولې موږ خو op په نوم باندې ویریبل ډیفاین کړی ده ډالر ساين op ښه ډالر ساين op ډبل ایکوال تاسو دوه ایکوال هم چته ورکړئ کنه اساینمنت اپریټر ده ښه اوس ګوره انټر کوه نتیجه یې څه وسوله 210 اوس ګوره ولې ځکه چې جمع ده کنه که چیرې زه دې کې منفي واچوم اوس ګوره څه وسول نوي سول وینې که چیرې موږ تاسو دا څه وکړو ضرب نو هغه افل سره هم تاسو کار اجرا کولی شئ خو په سویچ باندې هم کولی نو سویچ په ډېرو ځایونو کې موږ ته په کار کېږي بعض ځایونو کې موږ تاسو سویچ نه کار اخلو بعض ځایونو کې افلس نه کار اخلو خو افلس او سویچ تقریبا سیم کار کوي هم نو هغه شرط تاسو په دې طریقې سره مخ ته وړلی شئ مشکل نشته سوال صحیح که بل مثال درته وکړم نه ان شاء الله په ورسېدې په سویچ باندې دا ساختمان ده او دا شکل وجود لري او که چیرې یو هم نه بیا به چې کېږي دا به اوس ته ماته راته وایي دلته مې داسې اپریټر ورکړه سخل داسې وینې اوس به چې اوس به یو هم نه اجرا کېږي آوټپوټ به بالکل نه ورکوي خو زه هم که چیرې دا بیا دې وایي چې رانګ اپریټر څنګه به کوو سویچ کې به بیا ورته کیس ورکړو کیس څنګه کوو وایه استاد ورکړي کیس بیا ډبل کوټیشن کې وایه دلته اوس څنګه ورته دا خو نه شي ویلی که نه خو زه هم درته یم هلته خو مې ورته ویلی سي ایلس دلته به څنګه کوو دلته یو کیس وجود لري د ډیفالټ په نوم باندې ښه چې شي په نوم ډیفالټ ډبل ډاټ ایکو کا ډبل کوټیشن رانګ اپریټر رانګ اپریټر ښه یعنی که دغه شی نه و بیا ډیفالټ بای ډیفالټ دی بس دا پوه شوې او په آخر کې چې شی صحیح شو ولې بریک وای بریک صحیح هر کیس نه وروسته به هغه بریک کوئ ښه انټر چې وایي رانګ اپریټر نو ډیفالټ کیس هم وجود لري ښه دا مثالا کېدای شي امتحانونو کې تاسو ته سوالونه راولي استاد ډیفالټ څه چی شی دی بل چی شی دی بل موضوع نو هدف دا دی چې تاسو هم باید پوه شئ امتحان دپاره درس مو زده یې کوئ نو په دې موضوع خو ورسېدی چې دا چی شی ده نو دا موږ سره اوس سویچ او موږ سره د کنډیشنل اپریټرز مکمل او کنډیشنل سټیټمنټ ختم او اوس راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله په نوې موضوع سره خبرې کوو دا به ختم کو